د شپې او د ورځې بس بالښتونه راته ګوري، خوب یې نشته. د الله د رضا که څومره وسه کېږي ورسره وکړئ. د دې ځوان د خاطره بس چې په ده باندې لوټ کم شي، او د دې پلار دې سختو ډېر زیات ستړی کو، ځکه دا وخت د ده د لوبو دی، د تعلیم دی، هغه پلار له وږه ورکړې ده، او د کور دغه سخت لوډ هم پرې خپل بودرګي دا پښتانه ورونه صحیح ده. موږ سره دې بس دغه امداد وکړي، تا دې خوشحاله ساتي. بچي کتونکو د دې ځوان دغه اوښکې وګورئ، د دې کاکاجي دغه درد وګورئ، د مراد لالا جلا وګورئ. داسې نران لونه زمونږ قسم په خدای مسافرونه زیاتر زمونږ ریاست نه دی ودرېدلی دې خلکو سره. د غریب اواز سره مونږ چې غږ کړی د هغوی لبیک کړی دی. پښتنو ورونو دا هم درته د اواز کېښودو، دا خپل پلار وګڼئ، خپل مشر وګڼئ، خپل کشر وګڼئ، دا ځوان خپل بچی وګڼئ، خپل کور ته سوچ وکړئ. پښتون نوم مې سکونډي چې قدم پورته کړمه، وی ظالم غربت به مې نن بیا په کوم کوم در ګرځوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. جی کتونکو مشتاق علم یم. نن راغلی ما په یو داسې دردېدلي کور باندې ودرېدم چې دلته ډېر د امتحان نه دا کور ډک دی. دغه په کټ ناس کاکاجي چې کوم دی، دا د ده دواړه ګردې چې کوم دی هغه فیل شوي دي، او د دغې د کبله چې کوم دی د کور همدغه سهاره وه. دغه ماشوم بچی چې کوم دی نهم لسم کې سبق ویلو، داسې نور کور هم ور په غاړه دی. دغه کاکاجي د هریچن علاقې اوسېدونکی دی. په دې هریچن علاقه کې ډېر وس لرونکي خلک دي. دغه خلکو ته د صحت څومره محکمې دي، هغوی ته زمونږ چې کوم واکداران دي هغوی ته دا غږ زه مخې ته ږدمه. اوس چې کوم دی دا ستاسو ذمهواري سازېږي چې انشاءالله دله به سپورټ هم ورکوئ، او د ده دا داستان را سره واورئ چې دا څه مشکلات سره سر دی. کاکاجي څه مسله درته؟ زما د ګردو مسله ده جی. د ګردو بیماري مې ده او ډېر خراب یم د هغې د لاسه. نظر مې مو سره تللی دی د ګردو د لاسه. کاکاجي څومره وخت نه په دې بیمارۍ کې مبتلا؟ تقریبا دا 2 کاله وشو جی چې د ګردو بیمار یم. اوس لکه د ګردو بیماري علاج کې نه کې دغه څه حساب علاج خو کومه لکه صحت کارت باندې، او بس دغه یو بل لا سره امداد وکړي خلکه، او د هغې په پیسو باندې کومه. صحیح ده. او اوس ډایلایسس درته شروع دي که نه؟ ګردې څومره حد کې دغه شوي دي؟ ډایلایسس مې تقریبا 350 وشو، او 350 او وینه مې وخېجوله، لس ډراپه وینه مې وخېجوله ځان ته. او دا راته ووایه کاکاجي چې سهاره دې څوک شته دی؟ مطلب دلته دا خو به په دې خو ډېره غټه خرچې هم راځي که نه؟ سهاره مې څه نشته، بس دغه خلک دي چې را سره امداد کوي، نور خو څه نشته دی. خپل خپلوان درته دغه خپلو خپلوانو را سره وکړله، امدادونه یې را سره وکړه، چا لږې او چا ډېرې. کاکاجي څه روزګار به دې کولو؟ څه کار مزدوري به دې کوله؟ زه خو پولیس کې وم، کلاس 4 ورتې وم، خو بس اوس په کور ناست یم. حکومت د کوره څه سپورټ درسه میلاو نه شو؟ د حکومت د کوره خو بس دغه د ویانو پیسې راته میلاو شوي وي یو پیره، او بیا راته نه دي میلاو شوي په دوباره باندې. نو ستاسو اوس ریټایرمنټ شوی پولیس نه؟ نه اوس هم په پولیس کې یم. کور چوله په څه باندې ځای کېږي؟ دا تنخوا خو به دونه ستاسو نه وي که نه؟ هغه بس دا خلک را سره چې څوک امداد وکړي، بس په هغې باندې وخت یې تېرېږي د خیره سره. تاسو کوم مشران دي، ډي پي او یا ایس پي صاحب یا دوی راغلي دي تاله اوسه؟ نه اوسه پورې خو داسې څوک راغلي نه دي مشرانو کې چې هغوی را سره. ډیوټي دې په کوم ځای باندې وه؟ ډیوټي مې اسلام آباد کې وه، نعیم خان سره. نعیم خان سره. او دا ګورنمنټ جاب و که نه؟ ګورنمنټ جاب. اوس لکه ګټه وټه د دې کور اخراجات یا ستاسو مطلب کرایي لګي که نه؟ ډایلایسس لا خو به روزانه ځې که نه کله کله ځې میاشت کې یو ځل ځې؟ څه حساب دی؟ مونږ خو هفته کې 2 پیرې ځو، لکه چارسدې ته، کله پېښور ته ځو، کډني سینټر ته، حیات آباد ته، نو بس هغه خپلې پیسې لګو. تاسو په دې تنخوا باندې څه ګزاره کېږي؟ نو تنخوا خو دغه ده چې لکه د یو پیره یا 2 پیرو پې هغه د دویانو د دغه کار پې کېږي، د کور خو پې بیا نه کېږي که نه خرچې. کور اخراجات څوک چلوي؟ بس هغه د الله قدرتونه دي، یو بل لا سره امداد کوي، هغې باندې چلېږي. او دا زوی دې سبق وایي؟
زوی مې سبق وی خو اوس لکه هغه د سبق نه مو پرېښودی دی اوس هلته ناست دی کار ته کله دیاړي کوي او کله څه کوي کله څه کله ما سره ځي څنګه بھائی جان خیر شکر دی الحمدلله خیرونه دي څنګه بابا جان خو بیمار شلو اوس خو ټول لانجه ستا سر ته شوي بالکل بس دغه خبرې دي موږ هم بس کل مولم دغه کو دغه منډې تړې دي د هسپتال تګ راتګ ډېر زیات دی بس هفته کې کله 2 پیرې شي کله 3 پیرې زیاتره پکې د شپې هم دغه شي د ساه مسلې ورته نن هم ټوله ورځ ګډوډ او اوس مې هم بوتلی و ډاکټر له بلډ پریشر یې 200 ته 210 ته د دې د وجې ورته د سترګو نظر هم لاړی او نور هم سره وجود ډېر زیات ګډوډي بس الله پاک هغه لنډ دین چلی راته ووایه بچو ستا عمر څونه دی زما اوس دغه 19-20 سال عمر دی د کور لوډ در باندې رالی تکلیف شته بس څه نه څه تکلیف خو انسان ته نه دی د وجې بس هغه دیاړیانې مزدوریانې کوو څه دغه یو بل راسه نه کېږي بالکل بس علاجونه دي 20,000 15,000 دوايانې شي هفته 2 بعده داسې پکې د کور پیسې ده نو ډېره ګرانه ده الله دې رحم وکړي کاکاجي دا راته ووایه منتخب نمایندګان دلته تاله اوسه پورې راغلي دي نه داسې خو څوک نه دي راغلي منتخب MPA شو MNA شو نه داسې څوک نه دي دغه بله څوک و دغه وړه تېره الخدمت والا دغه راغلي هغوی هم تنظیمونو والا کې الحزمت پال راغلي جی ډېر واکداران ذمهواران خلک وس لرونکي خلک په دیارچن کې هم ډېرې زیاتې بنګلې دي چې قدم په قدم باندې بنګله ده والله ما وکته قسم په خدای دیوالونو ته وګورم لارو ته وګورم نخرې پې کړي دي او بیا په دغه ګاونډ کې په داسې کلي کې اریچن ماشاءالله ډېر وس لرونکي خلک دلته شته دی غټ غټ افسران پکې شته غټ غټ ډاکټران پکې شته او بیا په دغه مین هریچن سیټي کې دا کاکاجي داسې ازمیښت سره مخ شوی دی دا الله طرفه ده خو کم از کم دوی ته لږ نظر کول پکار دي دې له به زمونږ ریاست نه راځي ځکه چې دا خو بار ملکونه نه دي چې یاره برټش ممالک دي بیماري میډیکل روټۍ ریزه کار څه د هغوی په ذمهواري نو دا مونږ او تاسو له هم پکار دي چې دې کاکاجي سره ودرېږو او دغه ځوان سره ودرېږو ځکه چې 19-20 سال عمر د ځوان چې کوم دی دا د لوب وي او د تعلیمي هغه چې کوم دی د باندې د کور دغه لوډ رالی کاکاجي دا راته وایي ستا موبایل نمبر تاسو ووایئ موبایل چې کوم ایزي پیسه یې پې او تاسو ته پې ډایرکټ رابطه کړي 034790979554 0347907954 دا زمونږ د ایزي پیسه نمبر دی او واتساپ هم پې شته او واتساپ هم پې شته نوم دې څه دی آفتاب احمد په نوم باندې آفتاب احمد په نوم باندې به دغه ایزي پیسه نمبر وي په دې سکرین باندې به هم تاسو ته ښکاري دا کاکاجي ډېر مشکل حالات کې دی دا زمونږ مشر دی خدای نخواسته دا سبا په مونږ او په تاسو هم راتلی شي نو دا به مونږ خپله ذمهواري وګڼو چې یاره د دوی دا مسله چې کوم ده دې کې دوی له مونږ اوږه ورکړو او الله تعالی د دا مشکل اسان کړي ځکه دغه ځوان دی ماشوم دی کم عمره دی په ده باندې په دې وخت کې د کور چې کوم دی ټول لوډ راتلل او د دوی دلته چې زه چاره وغوښتم هغه مشر مراد لا راته ویې چې یاره دلته د دوی وایب چې کومه ده د دغه مورکۍ ده هغه هم د شوګر په بیمارۍ باندې مبتلا ده نو ټول کور ازمیښتونه او مشکلاتو سره دی ډېر د غریبۍ ژوند تیر کو د ده تقریبا تیر شوي 2 کاله وشو چې دی په دې بیمارۍ باندې مفته دی بل دغه بچی چې کوم دی د شپې او د ورځې غریب منډې وي مور چې کومه ده نو هغه ځان له چې کومه ده نو د شوګر او ډېرې مسلې هغې ته هم پرتې دي بلې پېغلې خویندې دي د هغوی مسلې ورته پرتې دي نو زه خو د اعلی چارواکو نه لکه دغه غوښتنه کوم چې یاره د دې غریب سره چې د چا څونه د وس مطابق امداد کېږي نو زه یم چې د سره وکړئ ځکه چې دغه ماشوم دی هغه غریبو که زه درته دا ووایم ډېر بدخلی دی الله دې پې خپل رحم وکړي ځکه چې غریب د شپې او د ورځې بس بالښتونه راته کوي خوب یې نشته د الله د رضا قسم د وسه کې ورسره وکړئ د هغې بدلې به الله په دنیا او په آخرت دواړو درکړي هم ماشوم دی تباه و برباد شو کله 400 ته ځغلي کله سال خدمت ته ځغلي کله کډنې ته ځغلي
نو د غریبانو یې سپس نه کېږي 1,000-2,000 روپۍ وله ورکړي نو په هغې موټرسایکل کې تیل واچي دونه بس یې نه کېږي چې موټر وکړي په دغه موټرسایکل غریب بوځي د هغې مخې چې کم دی نو ډېر مشکلاتو سره یې مخ دی دا په موټرسایکل ځي راځي او بس دې حالات کې ګوره لکه سړی ګردې هم خرابې ختمې شوي او هغه هم د موټرسایکل تګ موټرسایکل تک دی د اوسه پورې په دې 2 کاله کې دی په موټر کې لا نړو اوس زما خپل که اوس خدای مال راکړه زه به هم کوم غونډې سم نه کېږي موږ ډېر بس الله دې په خپل رقم وکړي بس تاسو نه بس دغه غوښتنه ده چې الله تعالی دې تاسو هم د دغې بدلې درکړي او الله دې دل هم روغ صحت ورکړي انشاءالله کېږي به کاکاجي امید لره داسې غیرتي پښتانه داسې نرانونه زمونږ قسم په خدای مسافرونه زیاتر زمونږ ریاست نه دی ودرېدلی دی خلکو سره د غریب اواز سره مونږ چې غږ کړی د هغوی لبیک کړی دی پښتنو ورونو دا هم درته د اواز کېښودو دا خپل پلار وګڼئ خپل مشر وګڼئ خپل کشر وګڼئ دا ځوان خپل بچی وګڼئ خپل کور ته سوچ وکئ څه زکاتي صدقاتي د دې ځوان د خاطره بس چې په ده باندې لوټ کم شي او د دې پلار دې سختو ډېر جا ستړی کو ځکه دا وخت د ده د لوبو دی د تعلیم دی هغه پلار له وګه ورکړې ده او د کور دغه سخت لوډ هم پې دی نو ضرور به ودرېږئ انشاءالله ودرېږي به دا پښتانه ودرېږي برخه بالکل به ودرېږي دا پښتانه ورونه صحیح ده موږ سره دې بس دغه امداد وکړي الله دې خوشحاله ساتي بچي کتونکو د دې ځوان دغه اوښکې وګورئ د دې کاکاجي دغه درد وګورئ د مراد لالا جلا وګورئ نو کوشش وکړئ دوی سره ودرېږئ او چې څوک مرسته نشي کولی نو دا ویډیو الله رضا دپاره شیر کړئ د دې به هم الله تعالی تاسو له اجر او ثواب درکړي چېرته یو وس لرونکي ته خو به ورسي زکاتونه ورکوئ صدقات ورکوئ هر څه پښتانه ډېر نر خلک دی انشاءالله ودرېږي به او دا ویډیو مخکې شیر کړئ او د دې کاکاجي سره بھرپور تعاون وکړئ ډېره مننه